کتاب اهمیت دا دی چې یو دا په ټپه زمونږه مطلب دا دی چې دغه بنیاد دی زمونږ د شاعرۍ بنیاد دی زما د نظره او دا ډېر اهم صنف دی د ژوند داسې اړخ نشته داسې اړخ داسې سا داسې دم قدم دا نشته چې دا په ټپه کې نشته نو دا یو خو دا دغه د دې کتاب اهمیت دی دویم دا اهمیت دی چې د دې دغه سره د کتاب د مخکتنې سره د دې خلکو د دې ویناګانو سره زمونږ په دې خبرو کې په مختلفو خبرو نه څو خبرې راووتې د ټپې په نو دا درې واړه ضروري وي ځکه چې دا د بحث موضوع که شي نو لغوندې تحقیق په کې نورو شي زمونږ سټوډنټانو ته زمونږ طالب علمانو ته دوی ته به نور وخت ورکړی شي او په دې کې ګڼ موضوعات دي چې په هغې باندې کار کیدی شي ګڼ موضوعات ځکه چې په یو ټپه باندې په یو موضوع باندې په سوونو ټپې دي مثلا پیزوان یو کالی دی پیزوان مې خړو بویو وغم شریک لالی انیسه ګودر تاسو دې ټپې ته وګورئ پیزوان مې خړو بویو وغم شریک لالی انیسه ګودر بیا په یو ټپه کې قصه ده چې دا قدرې له ستوري غورځوي چې دا لډن د وینو ډنډ شو قدرې له ستوري غورځوي چې ډوبه شو په دې کې بلا قصې دي په دې کې بلا واقعات دي د مینې کیسې د جنگ جدل کیسې د مسافرۍ کیسې د کډې د ګرځولو کیسې نو دا ټول شیونه پکې دي نو زما په خیال چې دا د ټولو نه اهمه موضوع ده او زمونږ اصناف چې کوم دي دا د یو نه بل ته راوړي د بل نه بل ته راوړي دا داسې صنف دی